که کله ناکله د یو چا ښه په دردونو ګاللو کې نغښتي وي. دعاګانې او رښتینی تسبیحات له دردمن سره مله وي. طالب او زده کوونکی د زده کړې په بهیر کې دردونه ګالي، نو هله ورڅخه عالم جوړیږي. په پیل کې سوځي، خو په پای کې رڼا ورکوي. هر عالم چې طالبي کړي، هغه تکلیفونه، هغه ولګې او هغه تندې چې هغه ګاللې دي، نن الله رب العزت هغه د دین خادم ګرځولی. د الله رب العزت د دین لپاره خدمت کوي، علم نافع دی. شاعر هم په پیل کې ربړیږي، کړیږي او د خپل زړه وینې خوري. لنډه دا چې کړاوونه ګالل یې پر یو اغیزمن ادب واوړي، نو مشاعر او زړونه په خوځښت راولي. کم طالب چې په خپله خوښه خپل سری ژوند پیل کړی وي او د علم په پلټنه کې سختي نه وي ګاللې، له بحران او ستونزو سره نه وي مخ شوی، دغسې طالب همیشه تنبل او لټ وي، په علم کې هیڅ خیر او برکت نه وي. کم شاعر چې ستونزې ونه ګالي او د زړه وینې د کاغذ پر مخ تویې نه کړي، شعر او شاعري هم بې خونده وي. ځکه دغسې شاعري له زړه نه سرچینه نه اخلي، بلکې له ژبې راوتلي وي. زما هدف دلته د خط او خال شاعران نه دي، بلکې هدف مې حماسي شاعران دي چې هغوی په خپلو حماسي شعرونو باندې د ځوانانو په زړونو کې د دین مینه، د وطن مینه او د ایمان مینه را ژوندی کوي او جذبې را پاروي، او تل لپاره د دوی په اشعارو کې د اسلام د دښمنانو، د وطن د دښمنانو او د یرغلګرو غندنه کیږي او هغوی ته زجرونه ورکول کیږي په دې اشعارو. تر دې هم په لوړه سطحه مثال د هماغو لومړنیو مسلمانانو دی چې د پیغمبري دورې په شروع کې ژوند کاوه. هغوی د اوچت ایمان، پاکو زړونو، رښتینې لهجې، ژورې پوهې خاوندان وو. ځکه له حق سره د ملګرتیا په ډګر کې تر بل هر چا زیاتې